د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ څخه په سلګونه تنه امنیتي او دفاعي ځواکونه له درې میاشتني مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د 209 الفتح قل اردو د سرتیرو په فراغت غونډه کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د اسلامي امارت اوسنۍ اردو به ډیر ژر د یوې قوي او مجهزې اردو په توګه راڅرګنده شي. ورته مهال د 209 الفتح قل اردو درستیزوال د اسلامي اردو ټول سرتیري د یوې قوي او منظمې اردو د لرلو په موخه په مسلکي زده کړو مکلف وبلل. رهبری امارت اسلامی افغانستان هم برای تعلیم و تربیه اردو، تمویل و تجهیز اردو از همه که توجه کامل و بیشتر دارد. ما در صورت یک نظام اسلامی قائم و پاورجا داشته می توانیم داشته باشیم. در صورت یک افغانستان آزاد و مستقل و غیر وابسته می توانیم داشته باشیم که اردوی ما اردوی قوی، اردوی با نظم و اردوی با دیسیپلین باشد. ورته مهال د 209 الفتح قل اردو درستیزوال د اسلامي اردو ټول سرتیري د یوې قوي او منظمې اردو د لرلو په موخه په مسلکي زده کړو مکلف وبلل. مجاهدین باید په منظم ډول سره حرکت وکړي، باید په منظم ډول سره چې هغه مطلب مقاتله او مقابله وکړي د دښمن سره. نظم او ډیسپلین لکه څنګه چې په تاسو باندې په دې معسکر کې خواري شوی دی، استادانو درسونه درکړي دي، دا نظم او ډیسپلین په خپله د الله تعالی امر دی. په لاسونو کې سپین کلمهدار بیرغ لري. د یادې قل اردو ویان وویل چې د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي ترڅو په مسلکي توګه د یوې منظمې اردو د جوړېدو په موخه د اسلامي امارت مجاهدین تر روزنې لاندې ونیسي. په دې دوره کې هم د 800 نه پاسه مجاهدین شتون درلود چې په مختلفو برخو کې په مسلکي او تهدابي زده کړو سمبال شول او دا د نن په شاندارو مراسمو سره د دوی فراغت مراسم ترسره شول. له بلې خوا فارغ شوي سرتیري وایي چې په دې برخه کې د تیر په پرتله ډیر مسلکي شوي او په هر ډول حالاتو کې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع ته چمتو دي. دوی زیاتوي چې د فکري او عقیدوي زده کړو ترڅنګ یې ګڼې پوځي زده کړې هم ترسره کړي دي. انشالله ما تا سر تا جان از این کشور انشالله دفاع خواهیم کرد، از سرحدات، از مردم خود. مثلا بفهمید دنیا که افغانستان الحمدلله فعلا روی پای خودش استاد شده و استاد میشه انشالله. زده کړې درې میاشتې اعداد مو وکړ دلته او ډېر شیان هم الحمدلله ترې مې زده کړل، ډېر شیان مې زده کړي خفیفه او ثقیله او موږ کې ډېر تغیرات راغلي هم په عقیدتي په باندې هم په فکري ډول. باید وویل شي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د ملي دفاع وزارت وړتیاو لوړولو په موخه هر اړخیزې هلې ځلې زیاتې شوي دي چې په همدې موخه د 209 الفتح قل اردو په 5مه دوره کې نږدې 900 سرتیري تر مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول.